ننګرهار برېښنا شرکت له لوري د دې ولایت د رونټۍ برېښنا کوټ درې واړه توربینونه د 3 میاشتو په موده کې تر جوړېدو وروسته جوړ او نن د چنګاښ په دېشمه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شول چې 14,000 کورنیو ته به 30 ساعته برېښنا ورکړي. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د یادو مراسمو پر مهال رسنیو ته وویل چې د رونټۍ برېښنا کوټ درې توربینونه درلودل چې یو بشپړ تخریب او دوه نورې زیانمن شوي وو. نوموړي ویل چې دغه توربینونه د برېښنا شرکت انجینرانو له لوري جوړ شول چې 80,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی او که په نورو انجینرانو جوړ شوي نو تر 100,000 امریکایي ډالرو یې لګښت درلود. هغه زیاته کړه پخوا دغو توربینونو نږدې 15 میګاواټه برېښنا ورکوله او اوس 8 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري. نن د خوشحالۍ ځای دا دی چې د رونټۍ درې توربینونه دلته وو او هغه خراب شوي وو. یو یې خراب وو، دوی کار ورکوو چې هغه ظرفیت چې څنګه لازم وو هغسې نه وو. نو دا 3 میاشتې په دې باندې کار وشو او نن د دې هغه افتتاح موږ وکړله چې دا بیا ترمیم شو او هغه څوک چې د رونټۍ نه تقریبا 14,000 کورنۍ د دې نه برخه اخلي هغې ته به 40 ساعته برخه ورکړل کېږي. د رونټۍ ظرفیت 8 میګاواټه وو، د دې نه مخکې تقریبا 4.8 میګاواټه یعنې ظرفیت کم نو دې سره به دا ظرفیت دې ته 8 میګاواټو ته لاړ شي. او زه د ټول انجینر صاحبانو نه، رئیس صاحب د برېښنا نه او هغه روسي انجینر چې دلته راغلی و دا 3 میاشتې دلته کار وکړ، زحمت یې ویسته. د ټول نه مننه کوم چې د دې په ترمیم کې برخه واخیستله. او یو ستونزه دا وه چې زیاتره دغه سیستم چې دی پخوانی سیستم دی، هغه وخت چې روسانو دلته جوړ کړی او سپیر پارټ د دې په هغه شکل باندې نه پیدا کېده. نو دوی زحمت دا ویسته چې څه د نغلونه دا سپیر پارټ راوړل، څه د نورو ځایونو او بالاخره تقریبا د 80,000 ډالرو په حدود کې په دې باندې مصرف راغی، دا یې جوړ کړ. نو که چېرې دا یو بلې کمپنۍ ته ورکړل شوی وی او راغلي وی جوړ کړی وی نو قیمت د دې د $1,000,000 نه اضافه کېده. نو زه د ټولو نه مننه کوم چې په دې کې زحمت ویسته او انشاءالله هغه 14,000 کورنۍ چې د ننګرهار د دې برخې نه استفاده کوي هغې به اوس اضافه برخه ولري، پرچوي به نه وي. د برېښنا رئیس انجینر اکرام الله عبید ویل چې یادو توربینونو خپل ظرفیت له لاسه ورکړی و چې د دوی انجینرانو د 3 میاشتني کار په پیله کې بیرته لومړني حالت غوره کړ او 8.3 میګاواټه برېښنا ورکوي. نوموړي چې ډېر ژر به د نړیوال بانک په 10 میلیونه مالي مرسته همدا توربینونه د روسي سیستم څخه جرمني ته واړوي چې ظرفیت به یې 12 میګاواټه ته لوړ شي او سیستم به ټول ډیجیټل ته بدلون ومومي. هغه همداراز ویل چې له دې وروسته به برېښنا 30 ساعته وي، له شپې پرچاوي نه کېږي او د ورځې لخوا به په ډېره کمه پرچاوي ترسره شي. موږ او تاسو کوم لومړی توربین افتتاح کړ، د دې هغه خپل هغه لومړنی حالت یا خاصیت ظرفیت له لاسه ورکړی و چې خوشبختانه د روسي انجینر چې زیانو ومومېدو د موږ د فني پرسونل په واسطه چې 3 میاشتې شپه ورځ په دې باندې کار وشو او هغه لومړني ظرفیت چې 3.8 میګاواټه دې ظرفیت راغی. خوشخبري دا ده چې هغه مشتریان چې د رونټۍ برېښنا نه استفاده کوي، تجاران او دولتي ادارات، د دوی برېښنا به 40 ساعته کېږي، په 40 ساعته ډول ولډ به پوره کېږي او دوی به هېڅ مشکل نه لري. او بله د دې اساسي باسازي چې د بند ترمیم ده چې دا سیستم ټول دغه ډیجیټل سیستم ته وړي، هغه چې 10 میلیونه په ارزښت ډالر راځي. بانک جهاني قرارداد کړی. خوشبختۍ خبره دا ده جناب والي صاحب چې راتلونکې میاشت کې هغوی هم کار شروع کړي، هغوی به د بند ارتفاع هم لوړوي. دا سیستم ټول حالت د روسي نه جرمني ته تبدیلوي. په همدې ظرفیت په همدې اوبو باندې به دا 12 میګاواټو ته لوړېږي، یعنې لومړني حالت نه به هم لوړېږي. او هغه تا مخکې یادونه وکړه د پرچاوي، موږ په ننګرهار کې 2 قسمه برېښنا لرو چې یو وارداتي ده، هغه نغلو پرچاوي سنکرونایز د امجاته ده، ورسره بل ساحه کې چې پرچاویان وي دا 100,000 په دې خوا تاسې ویدئ چې پرچاوي تر یو حده 100% خو کمه شوې. د شپې لخوا مطلقې پرچاوي بنده ده، د ورځې لخوا په نوبتي شکل چې په ساحه کې ناسبه ترانسفارمر یې ونه سوځېږي او د شپې لخوا د جناب والي صاحب په همکارۍ چې پر هغه والا شخصي ترانسفارمر او فابریکه پرچاوي نه کول، هغوی ته م یو ګراف جوړ کړه، هغه هم د خپلې صفحې له لارې تاسې ته ټولو ته نشر کړی ده چې د شپې لخوا فابریکه داران باید پرچاوي او ټول خلک باید برق ولري او د ورځې لخوا هم ولس ته په ساعتوار پرچاوي ورکوو. نو د هغې برق وضعیت هم تاسې وینئ انشاءالله ښه به شي، د دې نه هم پسې ښه کېدو کې ده. او دا برېښنا چې موږ او تاسې افتتاح کړه نو د دې پرچاوي به 100% دي. علاوه له دې نه چې دا خو تخنیک ده، بعضې وخت کوم تخنیکي ستونزه رامنځته کېږي، ولې د کمبود د انرژي په وجه به ننګرهار ولسونه له دې حالت نه نور رنج نه وي. په دغه مراسمو کې د ولایتي شورا مرستیال عبید الله شینواري، غړو یې اسرار الله مراد او افتخار مومن هم شون درلود چې استاد اسرار الله مراد د یادو توربینونو پر جوړېدو خوښي وښوده او له ننګرهار والي او برېښنا له مسؤلینو یې د یادې چارې په ترسره کېدو کې مننه وکړه. د خوشحالۍ ځای دی چې نن موږ د خپل برق یعنې داسې برق چې زموږ خپله دارایي ده، ننګرهاریانو دارایي ده، که په ساده اصطلاح ووایو هغه وایي چې وایي پردی کټ پس د نیمو شپو دی
دغه د تاجکستان برق هغه په هغې دومره تکیه نه لرو لکه په دې خپله دارایي چې لرو دا خپل برق دی او خپل برق توانایي دومره ډېرېږي چې څلېرې ساعته زمونږ ننګرهاریانو ته ولسونو ته برېښنا ورکوي دا د خوشحالۍ ځای دی خو دا په اسانه نه دی شوي طبعا د ولایت رهبري درون والي صاحب او ترڅنګ یې ځوان رئیس عمومي رئیس په مرکز کې چې تعاون ونه لري ملاتړ ونه لري بیا دلته په ساحه کې کار نه کېږي د دې ټول نه تشکري کوو یعنې په فعلي حالت کې چې دا درې توربینه کم حالت ته را رسېدلي دي په تېرو څو رئیسانو کې موږ د دې شاهدان نه وو چې درې واړه توربینونه دې کار وکړي نو دا د ویاړ ځای دی د افتخار ځای دی چې موږ داسې کادرونه لرو په رهبرۍ کې